د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اوریدونکو ته، څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست. ملګرو څنګه چې تاسو ته جوته ده د نن سرخط چې دی یا د موضوع چې ده زموږ هغه لوی افغانستان د یووالي اصلي دښمنان پنجاب، پاکستاني ریاست، ایران او د دوی کورني اجیران دي. تاسو به هم په دغه سرحد کې لوستلی وي. زه به په دې موضوع له تاسو سره خبرې کوم، ځکه ځینې وخت کې زه په دغه ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې موږ ګورو چې د پنجاب ځینې اجیران او هم د ایران ځینې اجیران د پښتنو د افغانانو یووالی نه غواړي او د لوی افغانستان د پاره کار نه کوي او بلکې د دې په خلاف باندې دي. نو دا دوانو طرف ته شته. ځینې په افغانستان کې زموږ ځینې داسې کسان دي چې د لوی افغانستان سره دلچسپي هم نه لري او بلکې که څوک لوی افغانستان ته کار کوي د هغوی سره هم مخالفت کوي. په دوی کې چې د لومړۍ ډله هغه ده چې د ایران او د نورو هیوادونو د موخو دپاره کار کوي او نه غواړي چې لوی افغانستان جوړ شي. بیا د دوی ځینې تبلیغات یا هغه دغه چې دي هغه په نورو پښتنو افغانانو باندې هم په افغانستان کې کړي دي او د لوی افغانستان چې دی د هغې دپاره کار خو لا پرېږده بلکې هغه مني هم نه او د هغې مخالفت کوي. که په پاکستان کې د پاکستان چې کوم دولت دی نه د پنجابستان چې موږ ورته ویو هغوی خو دا کار کوي او هغوی په پښتونخوا کې ډېر زیات داسې پښتانه چې دي هغې هغه برین واش ورته وایي یا په مغزو کې ورته د پاکستانیت هغه درس دومره کېنولی دی چې هغه هم لوی افغانستان نه مني او که څوک د لوی افغانستان نوم اخلي هغوی ته کنځل هم کوي په ټولنیزو رسنیو باندې او رد بد هم ورته وایي. نو دغه چې دي قسمه ډوله خلک چې دي هغه دوانو طرف ته شته دی. نو په کار دا ده چې موږ هغه پښتانه چې د لوی افغانستان غوښتونکي وو ورته کار کوو هغه خپل پروګرامونه خاص کر په همدې باندې ډېر زیات جوړ کړو چې دغه د لوی افغانستان کې د پښتنو افغانانو څومره ډېرې ګټې دي. نو د دې لپاره خو موږ ډېر پروګرامونه هم کړي وو، انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به ورته نور هم کوو. زه دلته سرحد کې ما یو څه لیکلي دي، نور ما ځان سره یو پاور پوینټ پرزنټیشن کې یو څه جوړ کړی دی، خو دا پاور پوینټ پرزنټیشن دومره لوی نه دی لکه د لوی افغانستان د یووالي ستر دښمن پنجاب دی. پنجاب ولې د لوی افغانستان دښمن دی؟ هغه په دې خاطر باندې دی که چېرته لوی افغانستان جوړ شي بیا د پنجاب خپلواکي چې ده هغه نه پاتې کېږي او د هغه دا اوس چې کوم اقتصاد لري او په پنجاب کې کومه خوشحالي ده د اقتصادي لحاظه دا هم ورته بیا نه پاتې کېږي او دا دومره لوی فوج چې پنجاب ساتلی دی چې دغه نور قومونه پرې غلامان کوي بیا د دې توان هم بیا نه لري، ځکه چې دغه عمره لوی فوج د ساتلو په خاطر باندې یو لوی اقتصاد ته ضرورت وي او لوی اقتصاد چې دی هغه ډېر وسایلو ته بیا ضرورت لري. نو دغه وسایل چې دي دا اکثره د بلوچستان او د پښتونخوا د سیمو نه دوی پوره کوي او د دوی دغه مدنیات خرڅوي او دغه شانته دغه لوی فوج چې دی د دوی دغه مصارف چې دی دا پې بیا پوره کوي. نو د دې په خاطر باندې پنجاب د لوی افغانستان لومړنی او ستر دښمن چې دی هغه دا دی، ځکه هغه په دوی پوهېږي که چېرته افغانستان یو پرمختللی او هېواد شي هم د نظامي لحاظه او هم د اقتصادي لحاظه نو بیا چې دی پاکستان چې دی هغه پخپله به د تقسیم طرف ته ځي او لوی افغانستان به جوړیږي تر مرګلې پورې او بلوچستان به هم د افغانستان د جغرافیې سره یو ځای کېږي. نو دې په خاطر باندې هغه ډېر تبلیغات هم کوي، خپله زموږ پښتانه یې ځینې داسې په سوشل میډیا کې کېنولي دي څوک چې د پښتنو مشرانو خبرې کوي هغه مشرانو ته هم کنځلې کوي لکه احمدشاه بابا او داسې نور. نو که چېرته احمدشاه بابا د تاریخ د پښتنو او د افغانانو تاریخ نه لرې کړي نو زه پښتنو ته دا وایم چې تاسو ته پاتې کېږي چې ستاسو بیا ویاړونه کوم دي، ستاسو خو به هېڅ ویاړ نه لرئ په تاریخ کې. خو همدغه احمدشاه بابا دی او نور ځینې داسې مشران دي چې موږ ته یې ځینې ویاړونه پرې خوستلي دي په تاریخ کې زموږ نوم پرې خوستلی دی. یوه ستره امپراتوري پښتنو ته پرې خوستلې وه افغانانو ته او دغه سیمه کې دغه ټولو نورو قومونو ته معلومه شوې ده او جوته شوې ده ورته چې پښتنو په دغه سیمه باندې واکداري کړې ده. خو هغه چې د لومړی چې دی هغه احمدشاه بابا اوسئ د هغې نه مخکې پښتنو واکداري کړې وه په هند باندې، خو هغه ټوله د افغانستان نه وه شوې، د مرکز نه وه شوې، د مرکز نه په لومړي ځل باندې احمدشاه بابا وکړه، ځکه که مخکې د لودیانو حکومت په هند کې
تقریبا 90 کال هغوی حکومت کړی و د لودین خو هغه چې دی هغه واکمني د هند نه کېدله خپله د هند په خلکو باندې وه که داسې سوریه نه وکړه هغه هم په خپله هند کې وه مګر چې خپله د پښتنو د سیمو نه او پاچا خپله د پښتنو په سیمه کې ناست او د دې ځای نه واکداري کوله هغه میرویس نیکه او د هغې نه وروسته بیا احمدشاه بابا نو دوی د دې ځای نه واکداري کړې ده نو زه دغه پښتنو ته وایم چې احمدشاه بابا ته د پښتونخوا کې ځینې دغه پنجابي ډولي پښتانه چې دي او کنځلې ورته کوي نو که چېرته تاسې د پښتنو تاریخ نه احمدشاه بابا لرې کړي نو هلته بیا دغه تاسو ته پاتې کېږي څه ځکه احمدشاه بابا یوازې د افغانستان د پښتنو نه بلکې هغه د ټولو افغانانو او پښتنو نو هغه ستاسو د ټولو ویاړ دی رنجیت سینګ ستاسې ویاړ نه دی بل پاکستان فوز او آی اس آی د پښتنو د یووالي مخه نیسي خو هغه به ځکه همیشه زه دا خبره کوم چې د پنجاب د ګټې خوندي کولو دپاره بیا همدغه د پنجاب فوز دی چې دا باید د هغوی ګټې خوندي کړي نو دې په خاطر باندې دغه دی همدغه آی اس آی او د پنجاب دغه فوز چې دی همدغه بیا د پنجاب ګټې خوندي کوي او دا د افغانستان د لوی افغانستان مخه نیسي او نه پرېږدي چې لوی افغانستان جوړ شي د هغې په خاطر باندې په افغانستان کې که ستاسو فکري د 15 لسیزو راهیسې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي او هلته چې هر وخت یو حکومت راشي او هغه قوي کېږي نو بیا دوی ورپسې یوه بله ډله پیدا کړي او هغه بیا د افغانستان د مرکزي حکومت سره په جګړه باندې اخته کېږي اوس هم دوی د افغانستان ضد ډلو سره ځینې خبرې کړي دي چې بیا په افغانستان کې جګړې دپاره لاره هواره کړي او د پنجاب په خاطر باندې په افغانستان کې جګړه وکړي زه بیا هماغه پښتانه چې دي چې په دغه رقم ډلې چې دي چې د افغانستان په خلاف د نظامونو په خلاف باندې جنګېدلي دي او لا جنګېږي به دا هماغه د ګلخانانو نه چې دغه په پښتونخوا کې دي دا بدتر دي ځکه دوی چې دی بیا د افغانستان د پرمختګ مخه نیسي ځکه چې په یو هېواد کې جګړې هغه بیا اقتصادي پرمختګ نه کوي که موږ وګورو دغه یوکرین چې دی د 3 کالو په جګړه کې دومره تباهي هلته وشوه اقتصاد یې دومره کمزوری شو هغه دا چې اروپا او امریکا ورسره دومره مالي مرستې کوي خو بیا هم هغه جګړې په دې 3 کالو کې دومره وځپوه چې اقتصاد یې ډېر زیات وروسته پاتې دی نو موږ تقریبا 15 لسیزې 50 کالو راهیسې په افغانستان کې جګړه ده نو ځکه ځینې وخت کې افغانانو ته څوک پیغور ورکوي نو هغه هم بد کوي ځکه چې 50 کالونه چې په یو هېواد کې جګړه نو هغه به د پرمختګ لاره څنګه پیدا کړي اوس هم لا افغانانو ته دومره همت یې کړی دی چې خپل هېواد یو موټی لا ساتلی دی او یو څه کار هم لا هلته شوی دی بس الله دې وکړي چې دغه امنیت او امن او سوله په افغانستان کې برقراره پاتې شي چې موږ د علمي لحاظه هم پرمختګ وکړو او د اقتصادي لحاظه هم پرمختګ وکړو او د نظامي لحاظه هم بل ځینې کورني اجیران دي اجیران چې دي د پردیو په پیسو د خپل ولس سودا کوي ځکه دا ما مخکې ویل ځکه دې کې ځینې پخواني تنظیمونه مو خپله ځینې په افغانستان کې ځینې داسې حکومتونه کله جوړ شي چې هغه هم د پردیو دپاره کار کوي د افغانستان نه زیات هغه د کوم هېواد په مرسته چې بیا په حکومتونو کې راځي هغوی ته بیا ډېر لیوالی او د هغوی ګټې ډېرې خوندي ساتي په نسبت دی چې د خپل ولس ګټې وساتي په دې کې دغه ایران چې دی ډېر لاسوهنه کوي او په ژبني لحاظ باندې ځینې ډلې هلته داسې دغه کوي تقویه کوي چې بیا هغه په افغانستان کې همیشه لاسوهنې کوي یوازې پښتانه چې یو موټی شي لوی افغانستان به جوړیږي نو که چېرته لر او بر پښتانه یو موټی شول په یو غږ شولو په یو اواز شولو او یووالی وکړو په دې پوه شولو چې په لوی افغانستان کې د پښتنو ګټې خوندي دي او دوی نه به یو په نړۍ کې به یو سیال قوم جوړیږي او بل دلته دا چې دی دغه کمې پالیسي چې اوس د پښتونخوا دپاره پردي قومونه جوړوي او بیا په هغې کې داسې پالیسیګانې ورته جوړوي چې دغه جګړه د دغه ځای نه نه ځي نو که چېرته خپله دغه پښتانه سره یو شي په یوه جغرافیه کې شي نو بیا به دغه رقم چې پردي خلک موږ ته یا پردي قومونه موږ ته پالیسیګانې جوړوي بیا به دغه پالیسي چې ده دا به خپله پښتانه او افغانان په خپله جوړوي که اقتصادي ده که بهرنۍ ده او که نظامي ده نو بیا به موږ یو پرمختللی قوم هم شو پرمختللی هېواد به هم شو خدای یوه قرباني به غواړي او قرباني به ټول پښتانه په دې شکل ورکوي چې ټول پښتانه به سره لومړی یو غږ کېږي یو اواز کېږي به او په اتفاق به یوه خبره کوي چې موږ لوی افغانستان تر مرګلۍ پورې غواړو نو بیا دا کار چې دی هغه اسانه دی خو مګر یو کار دی چې په داخل کې خپل افغانستان پښتانه افغانان هم ورسره یو موټی شي ځکه ځینې زموږ خپله ډېر کمزوري او بې ضمیره پښتانه او نور قومونه هم په افغانستان کې داسې شته چې د لوی افغانستان سره مخالفت کوي یا ته ځینې بې ضمیره خلک یا ګوندونه هم داسې دي چې هغه خو د لوی افغانستان د نوم سره په مخالفت کې دي نو دغه خلکو په ځن باندې باید ټول پښتانه افغانان یو شي
او د هغې په ضد باندې همداسې یو دغه وکړي چې هغوی یا پوهه کړي او که پوهه کېږي نه باید د هغې هغه ځینې د میډیا نه چې دوی کار کوي هغه باید په افغانستان کې ورته بند کړي چې په خپله دغه ځای کې د قومونو په منځ کې بې اتفاقي د وسیله ورته برابره نه شي. یوازې پښتانه دا خو مې مخکې ویلې نو بې اتفاقه پښتون محکوم دی، یو موټی پښتون آزاد ملت دی. نو که چېرته ما مخکې څنګه چې ویله که چېرته پښتانه سره ټول یو شي نو بیا په اسانه باندې یو لوی افغانستان ته لاره برابرېږي. نو لوی افغانستان زموږ تاریخي حق دی. نو هغه ځینې خلک په دې باندې هم لا پښتانه په افغانستان کې د پردیو په لمسونونو او د پردیو د میډیا یا د هغوی په هغه ځینې لوستلو باندې په اخباري ځینې لیکنې چې په هغې باندې لا اوس هم ځینې هلته هم په فکرونو کې خلل پیدا شوی دی او د لوی افغانستان سره هغه مینه نه لري. ځینې پکې داسې مې چې د کوزي پښتونخوا پښتنو ته وایي چې لکه دا ځینې پکې افغانان نه دي. صحیح ده، موږ هم دا وایو چې هر هغه پښتون چې په پښتونخوا کې ژوند کوي او ځان ته خپل افغان نه وایي نو هغې ته بیا لکه ځینې داسې شیان شته چې هغه ته بیا دوی استعمالوي خو هغه بیا افغان کلمه نه هغې ته د ګلخان اصطلاح چې د هغه ډېره ښه کارول کېږي دا ښه ده ځکه افغانان خو په قوم باندې ټول پښتانه چې دي دا خپل افغانان دي. دې کې هېڅ شک نشته ځکه دا د پښتون څو نومونه دي چې یو ورته موږ پښتون هم یو افغان هم ورته یو روهیله په نوم باندې یادېږي نو دغه پټان په نوم هم یادېږي. دا مختلفو قومونو او پښتنو ته مختلف نومونه ورکړي دي او د تاریخ په اوږدو کې دغه نومونه پښتنو ته کارول شوي دي. نو دا شته دی نو دې نه دغه نوم چې دی د افغان نوم د هېڅ پښتون نه هېڅ څوک نشي اخیستلی ځکه دغه افغانان هم دي پښتانه هم دي. بیا ځینې وخت کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې یو هېواد دی نو هلته چې کله یو دغه لکه یو قوم دی هلته خو نور قومونه وي نو دا څنګه بیا دغه یو نوم چې د پښتون نوم دی ولې نور قومونو ته کارول کېږي هغه بیا داسې دی لکه تاجکستان کې زه کله داسې یم هلته نور قومونه اوسېږي خو مګر هغه په ملت باندې ټول تاجک یادېږي که هغه بیا په خپل پیژندپاڼه کې بیا لیکي چې مثال خبره که هلته ازبک یا هغه نور پامیریان یا څوک هلته اوسېږي بیا هغه ورسره هغه هم لیکي. همداسې په ازبکستان کې هم دي هلته هم ځینې تاجک ژوند کوي لکه په قوم باندې تاجک دي خو په ملت باندې بیا هغې ورته ازبک یادېږي. نو ځکه دا خو په هره سیمه کې چې کوم قوم اکثریت وي بیا هغه نور قومونه د هغې ملت په نوم باندې یادېږي خو مګر دغه نوم چې دی دا د پښتون خپل نوم دی. نو تر بله ویدو پورې هم په لوی الله جل جلاله وسپارم. خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.